اوس راځو دې ته چې د روژې متعلق مبارک په باب کې دا آیات دلته ذکر شو چې رمضان مبارک هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن عظیم شان نازل شوی. د حضرت ابراهیم علیه السلام صحیفې په 3 د رمضان مبارک باندې نازل شوي دي. تورات په موسی علیه السلام په 4 د رمضان باندې نازل شوی. انجیل په عیسی علیه السلام په 14 د رمضان مبارک باندې نازل شوی. زبور په حضرت داود علیه السلام په 18 د رمضان مبارک باندې نازل شوی. قرآن عظیم شان په نبی علیه السلام په 24 د رمضان نازل شوی. خو که تاسې اولو شپو سبقونه یاد ویر کړي مو نه وي، موږ ویلي وو چې نزول 2 قسمه ده، یو په 1 ور نزول بل په 23 کاله کې. دا هغه د 1 ور نزول مراد ده. دا د اسمان لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په 1 ور چې نازل شوی په روژه کې نازل شوی. نور خو په 23 کاله کې بیا مکمل شوی ده. دلته وی په روژه کې نازل ده. الته راځي انزلناه فی لیلة مبارکه، الته راځي انزلناه فی لیلة القدر. دغه تطبیق ما الته کړی و چې جلال الدین سیوطي ویلي و 3 سره نه دا یوه وخت مراد ده. د روژې په میاشت کې د لیلة القدر په شپه چې دغه مبارکه شپه ده، په دغه کې د قرآن عظیم شان ټول د دنیا اسمان ته راغلی.